غوندې ملک انتظاره ته خو د ما غوندې د هوایي مرغۍ چې چا ونیولې د هغه یې ملک صاحب ملک انتظار که نه جی جی ملک انتظار دا به کشم نظام خراب شو رکته نه خدا دې نه 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 کې دی خرابه ولې خراب دی یار دا خو ټول ټول به خراب وي ملک انتظار دی ته وایي که خراب وي بیا کوز شخیر دی گپ میں والے والا الله دا نظام خراب نه کړي یار ایسے تو اصطلاح پر رکھو ملک صاحب ملک صاحب ورته وایي چې ما خو دا پخونی ملګرې مې دالې ګوره داسې مجلس دې وکړه که نه چې رنګ سیټ خبره دې وکړه ملک صاحب چې کوم ځای هغه ځای محفل جوړي ملک صاحب خو د خټکو د کرک پوزه جی جی د کې پی کې سٹار ملک صاحب نور تاسو وایي فراس ته چرنګي علي پښتون ته حق یاره ته چرنګي قربان موسم شکر ویسا الحمدلله خوراک بالکل خیر خیر تاسو دعا صفی ویلکم دی قربان صفی کل ترجی بیوایا تو تاونه چې منیجر نن چټي دو به تو تاونه چې نن منیجر چټي دو بینه یو قربان بیا چې مصروفیت لري لاړم اچھا ته وایي چې مصروفیت لرو زه دلته الکتریکل انجینیر یم کوم اخبار ډیر ښه جی ښه خبره ده خدای د مسافرۍ په خیر راکړه قربان امین امین دا مې ملک صاحب آنلاین ودی ته دی راغلی زیدی خان وایي چې دا هلک ته او هلک یې مخور راکړی وړکیا السلام علیکم خبر اورو رنګ سایت مایلس ما کوي ګوره موږ ته سره غپ شپ لګاو هغه دا مقصد نه دی چې رنګ سایت غپ شپ یا بالکل ریکویسٹ کا جی نه دا کا لکشا کا صدا صرف غپ لګاو ریکویسٹ کو ٹھیک وا غپ لګول بګار یو ملک صاحب کنه زموږ پښتوني اورې کار او کنه خدا وایم زه او کار څوک ریفریشمنٹ کو د ملګرو ریفریشمنٹ کو د هر نمونه سړی ریفریشمنٹ کو هغه دا مطلب نه وی کنه لکه خپل خور مایلس کوي او کنه دوه ورځې زندگی ده د ملک صاحب غونې خاند خوشحالي جو خپل خور خاند بل چوک خاند بس او ملک صاحب د لارو بر پښتنو پرائم منسٹر جوړ کی او هغه خوده د کرک د کیپیکی لکه د موږ لیکي خان د قربان چې د معمولی خبره خو نه ده نه چې د کویت د افغانستان او د پاکستان د پورا کے پی کے ملک سے پوچھے بس انٹرویو کی نو شاہ رخ خان مارو خاندار سے گپ تے ترغله وسړی تاسو غن دی سره کتلی ما ویډیو نه ملک سے تاسو هغه ویډیو ډیر خو خره هغه عمرې نه وای تلی عمرې لا ویډیو ډیر زبردست ده شاروخ خان دا ټول مو ترسي غپ شپ لګای ښه خبره ده کښلی انسان ته عزتمن انسان ته هر چوک جی ملک صاحب نو کنزلو ته یا بې عزتۍ ته چوک لیوانیان دي چې چوک جی چې چاته عزت ورکوي خو تعالی به عزت درکوي بالکل ملک صاحب څوک چې عزت پسې ګرځي الله تعالی عزت ورکوي چې څوک زحمت پسې ګرځي الله تعالی زحمت ورکوي ملک صاحب تاسو خندا چې راشي نو بنده بس په مخ باندې خندا راشي دا ډیره غټه خبره نه امو ټول عمر خلک خندولې دي څوک مې خپه کړي نه الله مو خوشاله او آباد لري نه دا ډاکټر نه یادې یو بل کس ملک ته الله تعالی ژوند دی لري والله چې ملک صاحب خندګان دلته کې فلپینیان انډیان سورین د ټول یاوري بالکل زه ګوره که جینۍ وي که څه شوي زه ګوره
આઉટ અબાઉટ ગપ લગાવું એ સર કોલાવ ગપ લગાવું દા ન તો છે ગપ ન લગાવું خو هغې ته مقصد نه وي رنګ سایډ پاکستاني ټایګر بیا دې په چل ول باندې پخلا کړم بیا دې رنه پلګي ډېرې کړې تاسو قربان ورته وایي او دلته کنه دوبۍ کې رنګ سیټ باندې ډېر زیات چې کوم دی نو غټه جرمانه راوړی په رنګ سیټ مه ځئ او کنه خوند نه کوي مایلس خوند وایي او کنه چې ملک صاحب چې سرو بتۍ بلې سي بیا ملک صاحب غوسه کېږي ګوره تاسو یې خندا لیدلې ده غوسه مې نه ده لیدلې چې بیا دا څه کوي که نه ملک صاحب نه نه ملک صاحب غوسه نه کوي ملک صاحب یو ښایسته زړه الله تعالی ورکړی دی ډېره خندا دی الله تعالی ژوندی لرلو دا یوه ټیم کې زه ډېر سخت اپسیټ وم د 9-10 بجې ټیم و پوه شوې ډېر سخت اپسیټ وم ډېر سخت ټینشن کې وم وعلیکم السلام ملک صاحب شکر خو نه لرې که نه شکر بیماری خو نه لرې نه نه شکر نه شوګر د شوګر یا خدای شکر نه بس جبه بدله وي خیر خبرې نه دی ملک صاحب ځوان دی ځوان کنه د شکر یوره پورا یوه بوره یې ګوړه مې ځون ته ایښې دی زمری کې ګوړه مې ایښې دو پیستې میستې وغیره ټال هر څه موجود وي ملک صاحب تاسو خوږه ځکه خورئ چې هلته غوښه ډېره خورئ که نه چې غوښه وخورئ نو بیا خوږه په کار فضل خبره وروي غوښه به هر چا ته خوند ورکوي لی نه ورکوي ملک صاحب خو ایمان په ورړلی ده که نه زه خو هر وخت په غوښو کې ډوب وم نن مې پاکستان ته مسېجونه کړي وو ما یې ته یې چې ډېر ښه داسې نه وي چې پتنګڼو ته مې ونڅایې یا خدایا ملک صاحب حد دې وکړه لکه چې ما غوندې بد خوراک ډېر بد در باندې لګي ما باندې ښه خوراک ډېر خوند راکوي قربان مریض لاړه چېرته نو یا کس ته وایي چې یاره په ما خو هر څه بند دي صرف مایع او چرګ کلاو دی زه خو روزانه خوراک چینج کوم روزانه چې خورې ملک صاحب کله چې ته مچھلی کله دا ګډ غوښه وي کله بینډۍ فرای کوم کله مطلب دی چې د ګډ لم فرای کوم فضل نینې نه جوړې کوم خوښه دې نه ده چې زه درسه دا خوراک خو یې ما فیورټ ته واړه چې د څه شی دې یاد کړل ما ته خپله د شیان خوند راکوي راځه موسټ ویلکم مانا دا ولا خبره ده بس زه به درځم چې زه پاکستان ته ځم لا قطر ته ځم بس ټاپ کوم دوبۍ چې که نه زه شربي کې د 12-13 تاریخ 14 پر بسم وای خدای وای چې ما ورغی بې تا پلار راغی بس دا رزق سره ستا د مسته کا پلار راغی کا आठ या 9 तारीख دا به پر رسول خیمه کې و مالک صاحب تاسو ابوظبي نه وای رسول خیمه کې وعلیکم سلام زاهده د رسول خیمه ولته چې اپریدایو هغه کې بو ونډای دی کو نه کې دا ایواد ویری دی بوله تا هغه نه بعد بو ايوه بعد نروح نه ناصر مننه دا به هلته ته ولې چې پاکستان ته چوره چوټي په پاکستان چې به چوره ټایم تېرای ملک صاحب یاره یوه میاشت خو تېراو که تانګ شول نو چا بینګاڼ باندې خوړل بیا سي خو پاسه ډایرکټ کال کوي چې ټیکټ کوي بینګاڼ دي دلته خو ملک صاحب هلته به دغه حساب هم ځکه پاکستان کې ډېره ګراني منصوري ده مننه قربان څرنګه چل ده څرنګه ګرونی ده ډېره زیاته ګراني ده ملک صاحب سیو کیلو 400 ته ورسېدو یو سیو په 100 روپۍ دی چې دغسې تاسې په
50 روپۍ ووټ خرڅوی شا خو به ګرونېږي. بالکل بالکل دغه خبره ده 50 هم نه نن سبا خو 25 ریټ دی. هغه فضل رحمان ازوی والا ویډیو مې کتله 2,000 روپۍ ورکولې ازېړو کپړو بل او کنه مې چې دمره غوټې غوټې ډیرې وې مې چې شرمېږه نه په لړ کې مړه ملک صاحب دی په دیاړي بوتله تاسې نه پوهېږئ. نه هغه خو ډېر غوټ غده که نه خلکو ته فیل چې وګوره مو ولا بوډاګون وکسه 2,000 وخولي که نه قربان دې شه. اوس تاسې خو په دو خبرو نه پوهېږئ که نه. ښه ده داسې خبره بس ته مې پوهوه که نه چې دوی 2,000 روپۍ تلوس نیول دا سړی وکې اچای نه که نه دا خو به بوډاګانو چوچو خبره وروه. ملک صاحب تا سکول سبق ویلی دی؟ مو خو څلرم ده چلرم پورې دې ویله ده بیا شه دلته چلرم اوس د FATC مقابله کوي. ملک صاحب په ما باندې سکول ښه نه راځي وایي زه خرابېږم. ملک صاحب یوه پرسنل تپوس کوم خفه نه شئ تاسو واده شته دی؟ دا خو ملک صاحب دا ډېره سخته پوښتنه وکړه. نظام ډېر مشکل سوال یې وکړو. ما واده نشته ده. ښه واده دې نشته ده جی نو جی ولې دومره بدبخت انسان ملک صاحب وایي واده مطلب چې تا سره یې واده نه کوو د نه ولې ښه انسان دی نو قربان چې پرېږده چې غر سېلاب مې یوسي په لفظونه اشنا مې ډېره نازدم. نظام ملک صاحب چې کوم دی ښکلی انسان دی. ضدي ملک صاحب وایي دغه لانجو سره مې نه دی تا اورېدل ما ته څوک وایي چې ولې بیا ته ورسره کوې واده چې مطلب ولې مینه ورسره کوو بلې زه په ده نه ښکلی سړی غواړم عزتمند غواړم نامي جامې سړی دی نو زه په ده نه ښه سړی غواړم چې بل به کوم بوډار باندې سیخېږي نشهیي پوډري ټوله ورځ به شوري په نوره جینکو پچې نو زه به ده نه بل ښه کس غواړم. ملک ته کټ څه وایې شوی ملک تا. صاحب؟ خبره نوی دې نظام خبره دی دې څه ټیم رسې سعیدو یا خدایه او که نه ولې دل ملک صاحب خبره وروه نن سبا د سړو چوبه ور شته چې اعتبار شته نه ته خپله وینې ملک نه صاحب ډېر تیاري سړی دی. نو چې ملک دا صاحب ته ټوله دې ورځ انتظام کړ. ودرېږه هکیاره ټوله ورځ به په نوره جینکو چې شوري یا به په کونیتوبو چې شوري په نشې پیتنې چې به شوري په دنه خو دا سړی ښه دی چې ما سره به ټوله ورځ په کور کور چې نه خپل کار نمې جمې سړی ده نو ما به هم خلک وایي چې د ملک صاحب له کورواله راغلالی هلې چوره خوند به کوي. ملک صاحب تاسو ملک صاحب تاسو لاټري راووته نه دا خو ګوره هسې خو نه وایي چې دا خو هغه ده څه شي قسمت پټۍ ده چې که چاته زرڅانګه راووته چاته ګلپاڼه راووته په چا اوري ګوره مجلس طریقه زده کوئ ملګرو دا مجلس کوي ګپ شپ لګوي لکه تاسې یس کم څوک مجلس نه وکړي سترګې دي ما د ملک صاحب سترګې کلر هم یو رقم د شنې شنې ذمهوارۍ د خدای مخ ورکړي کله به یور ننوځي کله به بلر ننوځي کله به یور ننوځي کله چا نه پینټ ورکوي کله چا نه چپل ورکوي پوه شوې
سترګو خبره یې څنګه وکړه ملک صاحب ونه اورېدل چرنګ قربان ملک صاحب ونه اورېدل څنګه دې ولې سترګو نه د ملک صاحب د سترګو متل چې د سترګو نه اظهار شم زما او د ملک صاحب سترګې مې یو رقم دي شنې شنې بالکل ماسې خو نه وایي چې د تورو سترګو ملک صاحب وایي چې د تورو سترګو مینتوب خو به هر چا کړی و راشه مین په سترګو شنو شه چې توب یې وباسې بالکل واه او که نه ملک صاحب یوه پوښتنه خو زه وکړم څو بچیان دي نیټ نه ډاونلوډ دي ما خو درته ووایي چې ما واده نشته ده چې واده یې نشته نو بچیان دې کوم ځای نه راغلل دویم به کوم مشکل نشته او صفا ووایي یو اولنی نه دی کړی نو دویم چېرته ورته کوې یو یې شته خبره ده خیال نه کوي نشته بورا دیکھنے سے نہ مارنے لا دیتا ہوں میں کہ ما واده نشته واده نشته حقیار صاحب بچی به رقم ځای نه راځي دی وایي چې که نیټ نه ډاونلوډ دي نن سبا خو خلک نیټ نه هم ډاونلوډ کوي د پیلپنیان ملپنیان که نه ملک صاحب شکر الحمدلله چا ورټا ځای کې نه اندله او نه الټا جی چې چلیدلی ملک صاحب نه چا الټا جی چې لیدلی نه چا د خولې نه الټا خبره اورېدلې ده ځکه تا ته هره جنکۍ هر هلک تا ته راځي او تا سره ګپ شپ لګوي ځکه چې یو عزتمند سړی بل ته عزت ورکوي هغه خپله عزت غواړي بالکل عزت ورکوه عزت غواړه ونه صرف او صرف ملک صاحب ګپ شپ لګوي خندا غواړي او بس کولی وخت نو نور خلک ته کور ته د څه راځي ځکه هیڅ پورې واده نه دی کړی که نه چې خپله هم عزت کوي نور ته هم عزت ورکوي کیدای شي ما سره اوسي نو بیا نه امو والا پیشوګون ډېر مست شوي دي ملک صاحب لکه غوښه ورته جوړ که نه غوښه نه ورې د مارکیټ نه خپل خوراک وې ترنه دا اوکسه دا خوراک ته ده او د بورې په شانتې کټ فوډ ده بالکل بالکل ایو پروت ته د الله کې ایو دا وې ده ملک صاحب ګلزاده وایي ریکویسټ کوي چې ما په کال واله ګلزاده ځای نه په کال مې راواخیستلې مړه دا وړه خبره ده ملک صاحب ړه داسې نه دی خو دوره ګډ زړه دی لکه لوی افغانستان که نه ملک صاحب دوره ګډ زړه دی لکه لوی افغانستان علي ټکور شه چې د ګلزاده روغلو ډېر اوس یې خوند وکړو بالکل په سر سترګو ملک صاحب په سر سترګو ټولو ته د مهرباني شکریا خفه نه شې ورور صاحب نه هیڅ خبره نه هیڅ خبره نه قربان دې شم مو د ټولو ملګرو سره دا کمنټمنټ دی چې څوک نه خفه نه شي موږ سوري ویته کوو چې تا نه څوک خفه کېږي ملک صاحب که نه لاس یې ازاد و توری تیره بالکل قربان دې شم ټولو په مخه ښه ملک صاحب علي بایدي زه به کوش شمه علي بایدي زه به کوش شمه نه قربان دې شم تاسو ګپ لګوئ ګپ لګوئ بس کوم ملګری چې هغه په تا به کوشه لږ کې د ګلزدار چګاون دا ډېر ملک صاحب زه خو نه کوزېږم چې څوک په تا به کوزېږي دا کوشي زه دا نه ویتم اوس ما ورته وویل خو داسې خبره نه ده ما ته خو پخوني نور خو پوهې که نه وخانده راته لږه زه لاندې راسې زه ګپ ته غوږ نیسم تاسو ګپ لګوئ او که نه زه خو نه شم کوزېدلی ودره دا ګلزدار کو السلام علیکم علیکم سلام سلامونه ملک صاحب ورور نه بخښنه غواړم چې ما لپاره کوڅ روزانه بخښنه درڅخه غواړم علي ورور ګلزاده صاحب دا زما په ریکویسټ باندې ګورې اوچت کړې ملک صاحب جار د شم روزانه ملک صاحب داسې چې پام یې نو هغه چې ما ونې راوچېدې خو پام یې نه و بس تاسو سره قصو کې ما غږ ورته ونه کړو ګلزاده جان ملک صاحب I love you چا درته ولاوې چې ته ورکوې یار ملک صاحب very nice
یا خدایا ملک صاحب ملک صاحب دې چا ډتاولو ګلزاده نن خو موږ ډېر مجلسونه وویل یار چې وایم مړه چا خو نه خراب نه کړې نه 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 مړه نه تو ته پاته ده چې موږ فایدې والا نه یو ملک صاحب نشي خرابولی څوک ملک صاحب چې کوم دی نو خپل یو باز دی نارمل مجلس وایو ګپ شپ پای شوی دې والا خو نه یو چې یو دوه درې نه ملک صاحب داسې ورته وایي چې موږ دغې ولنۍ چې وله اله امزرۍ وله اله وله دوه ولئ درې ولئ اله تو ته پاته نشته چندمار دی مسجد چند او کنه د پروفیشنل چندې ماران دي پروفیشنل ملک صاحب ملک صاحب جی جی یو وخت کې تا یو ویډیو د کړم ګزر ولی خان د چاته ویله وای چې وای ګزر ولی خان کله کله داسې په دې لاره چې روان یم داسې فکر کوم چې پرتګ مې ځان کې نه وي پوه شو یاس کم دا د وخت کې تا ته لا کوم بدبخته راغی دته خلی ګلزاده دته ګوره کنه چې دلته یې چور خوږ ګپ شپ لګی مطلب هر چا سره ښه و چې هلته دته سټاف کسان رایسي هغې باندې خپل یو روب دی داسې ورته خاندي چې نه هغې ته د یو خپل روب دی خپل دا ډېره ښه خبره ده بیا سترګه تر نه سوځي پوه شوې یو پنجابي ته مې اوس پیسې پټې کړې ملک صاحب زر ته رامې چې پټ کړې موږ خو سامان ګلزاده داسې پروت وي وینې اوس موږ خو خپله صفا خلک یو موږ خو یې چې ټول صفا دي موږ ته څه پته ده چې دا غله دي نه بلده تصوره سلامونه ملک صاحب تصور را پیدا شوی دا چیرته و غم ورک و خدای دې پوخ ورکړي نه بلده چرنګې د خیر ده بې وفا خلک چې ورکېږي ښه دي ملک صاحب تصور وایي چې وفادار خو سپی وي چې ښه ده چې بې وفا یم د وفادار چې سپی وي خو سپی چې نشه نشه ګلزاده صاحب بار څوک راځي او د ملک صاحب کمرې ته راځي په پټه پټه ورته ګوري نه ملک صاحب ګناهګار هغه نه ویني او دته ښکاري هغې ته نه ښکاري یا دته ښکاري ښه نه ملک صاحب پیشو ګوري چې څه ونه خوري هلته پیشو ورسره ده اتاق کې هغه پیشو ګوري بل شي نه ګوري ګوره ته چې د زړه په وینو منځته راولې نصیب دې چا ورسېدلی که نه ملک صاحب تصور وای آی لو یو لرې کوه دا ډېر بې وفا وته هلکه ته دې سامان پیک کا او چې سامان دې پیک کې او ما ته به راکې چې زه یې بیک کې کښېږدم چې په ټایم بیا به ما نه کړی صرف خپل کار او زه به تو ته لمبر درکړم هغې لمبر ولته درسي چې ما ډسټرب نه کړي ټیک شوه ملک صاحب زه کله ګپ نشم در سره رو لګوم چې دغه راته معلوم نه چې دا اوس جنۍ ده او که درېیم مخلوق ده یاره که درېیم دی که څلورم دی که پنځم دی بس ګپ شپ لګوئ ملک صاحب زه به درو بازه لکه چې اول مخلوق ده پوه شو نه ګلزاده ته د جنکیو د هلک اواز نه پېژنې والا اواز د نه هلک ته پات کېږي نه ګلزاده تو څه ده مطلب د هسې مې په دا خوله کې دي څه کوې مړه ګلزاده وچ په وچه مې رغی نه ملک صاحب ویل چې د سنډل خور نه وي نه سندر خور وي څه شی خو بس ګپ لګوي
او کنه بالکل بس څلورم دي پنځم دي ګلزده ای ګلزده که زه هلک وم ته چربندې کوې که زه جنکۍ وم که زه هجړه وم نو ته چربندې کوې ګوره که هلک وم که نه که هلک وم که نه چوک خور نه راکوي که جنکۍ وم چوک مې ورورله نه کوي که هجړه وم نو بیا هم چوک هیلپ نه کوي نو پرېږده چې څه شی نه خبر څه شی ده ګوره دا د ملک صاحب نه دا د ملک صاحب لایف ده ګوره که نه ډاډي ته شو چې دې ویله نه ورور جانه چاته مې ورانه خبر نه ده خدای دې نه کې ولې به ورانه خبر کوم نه داسې خبر ده ګلزده مننه قربان دي شم هله یو بل خفګان ما کوی خپله کې ګپ لګو ملګرو دا ټول ملاو دي سره ګپ لګئ مین کوی ما ګلزده ته څه یې چې کنه پتنګان د مته وښایي کېدای شي دی دغه ګوري نه ملک صاحب خبر چېرته ولې مې دا پوښتنه وکړه ګوره ما ویل که چېرته سیاست یې نجونې که نه ولې کله کله به تاسو ملک صاحب ګلزده ډېر غټ کونی یې ښه ملک صاحب دا پوښتنه مې ولې وکړه پوهېږې ما ویل که دا چېرته جنۍ ولې کله کله موږ تاسو داسې یو ګپ ولو که نه کله کله چوکاټ نه لږ پکې بهر شو فري شو که نه نو ولې فري کېږي ولې فري کېږي ګلزده دا سوشل میډیا ده نو ملک صاحب د ما ملګری دی صرف تا ملګری دی دا چې سوشل میډیا ته راځي چې فري ګپ شپ لګوي پرسنل چې کالو ته وکړه تا ملګری دی چې دلته په سوشل میډیا چې چینې ملک صاحب څه عزت لري احترام لري د خلکو په نظر چې ده نو دلته به چې چینې د سوشل میډیا د قربان دي سم دلته به په لیمیټ نه کرس کوي سیده هر سړی عزت هم لري پښتو هم لري ملک صاحب تصور خان وای زما سامان به وړی وای تصور خان وای زما سامان به وړی یا چې د دنو متما وخلای مینګو ولیکم ورمه یا ملک صاحب تصور خان وای ملک صاحب ته وای چې زما سامان به وړی یا چې د متنو ما وخلای وعلیکم سلامونه د اوسه یو دوه درې څلور پنځه یو سړی چې پنځه ځله غه وکي بیا به هغې نوم وخلی بالکل دا خبره دې صحیح ده بیا په پاکستان کې دا مته یو بل ملګری په مو سره په ویډیو کال باندې د دا موبایل داسې ونه وویل چې مو په لا ما رړوه دی اوس دلته چې دی لته ورکړه ما بله خبر نه ده کله خو هغې خبره وکړه نو زه نه غواړم چې چا سره ځان برابر کړم وروره خارج سره خبره وکړم زه به څه ورته وایم لکه مطلب دی چې د مو چې چا سره بدیدو هغه وړي که خاندان نه ده د په سر مې بدیدو دا د هغو خلکو سره بیا هغې څو کې هم بیا بل نه موبایل وویل چې مو ما ورته ښیه زه تو پېژنم تصور زه تو ډېر نږدې نه پېژنم ملک صاحب خفه کړی رانه دومره د نږدې نه پېژنه چې تو شنګري نه روزانه ته پر مشکل نشته ما ملک صاحب ګوره ګل هغه خو د موږ جګر ده ګوره دا تصور دا څنګه خبر کوي ملک صاحب زه ګوره ژبې لوند دی ګلزاده مینس نه کوم ما ته پته ملک صاحب ګلزاده تو چې چا سره نه لګي هغه هغې زونه کال په ویډیو درته وکړي هغه درته ښایي چې دا یې سره وکړه تو ته به څرنګې لګي ملک صاحب بیا خو سر د کټ کولو ده یا بیا خو روغ پرې نه دی لولی خټک وی ورتاسې وی دروغ ویلی دی وی تصور خان وی لولی خټک ورتاسې دروغ ویلی دی نو یاسې وی ما نه اوس خپه دی نه مړه زه په خپلو سترګو باندې هر څه ښکایه کسه سړیه ملک صاحب ورته وایه چې دومره غټې غټې سترګې الله چې شي ته راځي جذبه په بل سترګې اعتبار کوه په خپلو سترګو یې وینه زه په خپلو سترګو یې ګورم داسې خبره نه کوم زه
او کنه بس تصوره اوس تم ششه ملک صاحب بس خیر ته ملک پرېږدی صاحب مو د غیر جوړ کړه مو غیر نه دا واتس اپ سره ته بلاک غپله کړه دا ته پښتنه سره وکړه چې ته بلاک کې کنه مسنجر باندې کوي چې دا بیا میسج وکي بیا هغه باندې بلاک کاو ملک صاحب تصور حالت دی بلاک کی وای ما سر چې روانول نه ډایلاګ پیولا تاسو مشهور ډایلاګ نه وای کونه ټینګه کنور ولی خانه نو پزر ناغه ګلزاده اورم ملک صاحب زه یوې خبرې سړی یم ما ته پته ده ملک صاحب زه ډېرو منډې ملک صاحب ډېره مننه ډېره شکریه زه به اوس درنه لاړه شم چې کله راځو په کال مې خلاصوي د قربان صحیح ده پکې لاړه شه ډېره مننه قربان دې زه په چې لاړه او زه په چې لاړه نه سیده مننه قربان دې شو خدای دې همیشه خوشحال او کامیاب لاره آمین آمین راځه چې آرام وکړه ملک صاحب په خپل لاسو دې ورکوس کړ څنګه چل شو او په خپل روسه یې ورکوزاو ملک صاحب